درنو دوستانو سلامونه مې قبول کړئ. په دې ویډیو کې تاسو سره دا معلومات شریکوم چې په کورونو کې اکثره وخت ښځه یو دوه یا درې داسې کارونه کوي چې هغه په ظاهره خو کوي خو د خپل خاوند نه هغه پټ ساتي. دغه کارونه کوم دي؟ که تاسو ځان خبرول غواړئ چې دغه معلوماتو نه خبر وساتل شي نو موږ سره ضرور تر اخره پاتې شئ. په دې ویډیو کې به تاسو سره هم دغه ټول معلومات شریک کړو. دا ویډیو تر اخره وګورئ. قدرمنو دوستانو، تاسو ته دا هم معلومه ده چې زموږ ستاسو دا ټولنه چې دا پښتنه ټولنه ده، یعنې ټول پښتانه یو، او په پښتنو کې بیا ځینې خبرې داسې وي چې هغه په خوله باندې نه راځي، یعنې ښځې په خوله باندې نشي کولی. نو په دې وجه باندې د ستاسو د پوهې دپاره دغه خبرې تاسو سره شریکوم. په هغې کې د ټولو نه لومړۍ خبره دا ده چې ښځه هېڅکله هم د کوروالي دپاره د خاوند نه ډیمانډ نشي کولی، نه د هغې اظهار کولی شي. د هغې لویه وجه دا ده چې هغه په سترګو کې حیا ساتي، د هغې په سترګو کې داسې یو قسم شرم وي چې هغه دغه خبره خپل خاوند ته نشي کولی او هغه پې شرمیږي. په دې وجه باندې خاوند ته پکار دی چې دی د دغه ضرورت خیال وساتي، ځکه چې ځینې ښځې وي د هغوی شهوت زیات وي، ځینې ښځې وي د هغوی شهوت کم وي، خو کله چې وخت تېرېږي نو خاوند ته د دې هر څه بیا معلومات کېږي او د هغې د روټین جوړول ورته ضرور دي. دویم په دې کې ضروري داسې خبره ده چې یقینا ستاسو په کورونو کې به هم داسې شوي وي چې ښځې په بازارونو کې کوم سامان واخلي د هغې اصلي قیمت په کور کې نه وایي، د ښځو نه یې هم پټوي. یعنې که یو جوړه جامې واخلي نو د دغه جامو اصلي قیمت هغه کور کې نه وایي، یا که وایي نو ډېر زیات وایي. یعنې که په 2000 روپۍ اخیستې وي نو د هغې قیمت 4 زره وایي. خو تر اوسه پورې د دې معلوماتو نه شول چې په دې کې د ښځو کوم داسې حکمت پټ وي چې هغوی د دغه څیز اصلي قیمت نه وایي او اصلي قیمت پټ ساتي. نو دا هم یو ډېر لوی راز دی. امید لرو چې په دې راز باندې موږ ملګري پوه کړي، کمنټ راته وکړي چې دا ولې ښځې داسې کوي. خو کیدای شي چې تاسو هم محسوس کړي وي، نو ځکه مې تاسو سره دغه خبرې دغه ویډیو شریکه کړه.